یو سړی د رمضان په میاشت کې د ورځې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي د څه کفاره ده او ایمان دا کار شوی دی الجواب په دې کې معروف حدیث دی په صحیح بخاري کې دا روایت شوي نورو کتابونو کې هم راغلي ابو هريره رضی الله عنه چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وو او په دې کې یو سړی راغی وی یا رسول الله هلکتو ای د الله پیغمبر تباه شوم هغه ته مالک څه شي تباه کړی څه چلو شو وقعت على امرأتي وانا صائم د خپلې ښځې سره مې کوروالی وکړو د روژې په حالات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ښه نو غلام ازادولی شي دې ځینې کفاره شروع شوه اولنی مرحله څه ده غلام ازادول هل تجد رقبة تعتقها غلام ازادولی شو نه یا رسول غریب یم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين دو میاشتې پرله پسې روژې نیولی شي د دویمه مرحله شو یو سړی دی خپلې ښځې سره یې کوروالی وکړو روژې په میاشت کې د ورځې نو څه به کوي دوه میاشتې روژې به نشي ډایرکټ اول به غلام ازادوي چې دا نه وي یې طاقت نه وي نو بیا دویمه مرحله دوه میاشتې پرله پسې روژې به نیسي پرله پسې هغه وی یا رسول الله دغه طاقت مې نشتې دغه روژې نشم نیولی ښه نو درېیمه مرحله فهل تجد اطعام 60 مسکینه شپېتو مسکینانو له خوراک ورکولی شي دا درېیمه مرحله شو دلته دا خبره یاده کړئ چې دا اختیار نه دی ګورئ دا ستا مرضي نه ده چې راشه زه ته پکې روژې ونیسو او راشه غریبانو له خوراک ورکوو په خپل نه نه ته به دقه شان تېرېږي په دې مرحلو باندې اولنۍ مرحله اولنی کار غلام ازادول دا خو نشتی یا طاقت نشتی یا غلام نشتی یا طاقت نشتی نو په دې پسې به دویمه څه ده دوه میاشتې پرله پسې روژې وایي سړی بیمار دی بوډا دی عمر یې ډېر دی بله څه مسله ده نو بیا درېیمې مرحلې له راشي څه دی شپېتو مسکینانو له خوراک خو د هغه خو ناشنا خبره وه دغه کس ته کوم چې راغله وی یا رسول الله دې طاقت خو زما نشته د درېیمو طاقت یې نشته اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بیا کېناستو هغه هم ناست ابو هریره رضی الله عنه وایي موږ دغه شان ناست یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او یو شکرۍ یې راوړه او یو لوښی یې راوړو او په هغې کې دننه کجورې پرتې وې په ډېر شی کجورې وې پیغمبر صلی الله علیه وسلم این السائل هغه تپوس یې کوه څه شو هغه راپاڅې وي یا رسول الله زه وی دا ویسه او صدقه یې کړه مسکینانو له یې ورکړه د هغه بیا ناشنا خبره هغه وی یا رسول الله اعلی افقر مني یعنې چې زما نه م زیات غریب هغې له یې ورکړه فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت فالله مې د قسم وي ای د الله پیغمبر مدینه کې زما نه غریب بل څوک شته نه نو زه اوس دا راوالم بل چا له یې روایت کې راځي زما د بچو د خپل ضرورت دی نو زه دا کجورې راوالم بل له یې ورکړم او کور کې زما بچي وږي وي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی خندل غاښونه ښکاره شو وی صحیح ده چې دا خبره ده اطعمه اهلک خپل کور والله ورکړه مقصدي خبره دلته هغه دا وه چې کفاره د دې څه ده نو هغه بیان شو بیا دا اوس یاده کوي چې د هرې ورځې یو کفاره ده یو سړی دی د رمضان په میاشت کې درې ورځې د ښځې سره کوروالی وکړو نو د هرې ورځې ګوره ځان له حساب دی
ځکه چې د هرې ورځې ځان له عزت دی او د هره ورځ دغه ورځې بېعزتي کړې ده نو چې د هرې ورځې ځان له عزت دی نو بیا د هرې ورځې به ځان له کفاره ورکوي او که په یو ورځ کې دا کار ډېر وکړي لکه په یو ورځ کې د 2 پیرې کوروالی وکړو 3 پیرې وکړو 4 پیرې وکړو کفاره پې یوه ده موږ چې ورځ یوه الا په یو حال کې یو سړی دی سحر یې د ښځې سره کوروالی وکړو رمضان کې درنه څه وشو لړ غلام یې ازاد کړو پیسې ورسره وي مري غلام میلاوېدو هغه یې ازاد کړو کفاره یې ورکړه که نه ورې کړه ماسپښین یې بیا کوروالی وکړو هم په دغه ورځ اوس به بله کفاره ورکوي ولې ځکه چې هغه مخکینۍ ختمه شوې خو که د هغه مخکینۍ کفاره یې نه یې ورکړي او بیا به سیدې کوروالی وکړي بل پیر یا 3 پیر نو دې ټولو به یوه کفاره ورکوي والله